السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ د افغانستان کرکټ بورډ د سریلانکا پر وړاندې خپله لوبډله اعلان کړله چې نور احمد لکنوال، اکرام علي خیر، ریاض حسن هم پکې شتون لري. د افغانستان کرکټ بورډ د لوبغاړو د غوراوي کمیټې د سریلانکا پر وړاندې د راتلونکو 3 ورځنیو سیالیو لپاره د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې نوملړ وټاکئ. د مهالوېش له مخې دغه سیالۍ به د راتلونکي جون میاشتې په 2 او 4 او 9 نیټه به د سریلانکا په انبوبان ټوټا نړیوال کرکټ لوبغاړي کې ترسره شي، چې په همدې په موخه نن یادې لوبلړۍ لپاره افغان ملي لوبډلې نوملړ اعلان کړي چې لوبډلې ته چټک تیز توپ اچوونکی عبدالرحمن رحماني هم اضافه شوی دی، خو ګلبدین نایب، یمین احمدزی، ضیاءالرحمن اکبر، شهید الله کمال د سریلانکا پر وړاندې د ورځنیو سیالیو لپاره تیر لوبو کې هم وه، خو دا ځل به هم په لوبډله کې په احتیاطي لوبغاړو کې وي. د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس ښاغلی میرویس اشرف په دې تړاو وایي چې دا ډېر ښه خبر دی چې ځوانانو لوبغاړو ته لوبډله کې ځای ورکول شوی دی او نړیوال جام ته زموږ تیاری له وړاندې پیل شوی دی. نوموړي زیاته کړې ده چې موږ پوره هڅه کوو چې لوبډلې ته ښه جوړښت او توازن برابر کړو او په ښه توګه یادې سیالیو ته تیار کړو. نوموړي زیاته کړې ده چې افغان لوبډلې یادې سیالۍ لپاره غوراوي چمتووالي په موخه اوس مهال د زرغون افغانستان جام سیالیو کې بوخته ده او باوري ده چې د سریلانکا پر وړاندې سیالیو کې به ښه پایله ترلاسه کړي. د لوبډلې نوملړ حشمت الله شهیدي، لوبډلمشر احمدشاه زرمتی، مرستیال لوبډلمشر رحمان الله ګربز، وکټ ساتونکی ابراهیم زدران، ریاض حسن، نجیب الله زدران، محمد نبی عیسی خیل، اکرام علي خیل، وکټ ساتونکی عظمت الله عمرزی، رشید خان ارمان، مجیب رحمان، نور احمد لکنوال، عبدالرحمن رحماني او فضل اکبر کې فرید احمد ملک. همدغه راز په احتیاطي لوبغاړو کې به شهید الله کمال، ګلبدین نایب، یمین احمدزی، ضیاءالرحمن اکبر شامل دي. که مو چیرې دغه ویډیو خوښ شوې ده په چینل کې نوی یاست نو حتما موږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.